سلسله الاحاديث صحیحه کې شیخ البانی سے به حدیث راوړل د عجيبه حدیث ته ما رمضان کې ملګرو ته بیان کړو د دعا په باب کې صحابه ته نبی اسلام یو خبر اورګه د پیغور په شکل باندې چې تاسو د بنی اسرائیل له بډای نم بیکاره د بنی اسرائیل چې کوم بډای و تاسو دا غینم بیکاره قصه دې بیان کړه و یوزل موسی علیه السلام هجرت کا دا قصه نه د زمنګ د نبی حدیث ده د قصې په شکل له موسی علیه السلام چې کله هجرت کاوه د مصر نه نو الله عز وجل ته وحی وکړه چې دلته په مصر کې د یوسف علیه السلام قبر ده نو یوسف علیه السلام به د قبر نه وباسي او داغه چې کوم لاش مبارک داغه بزان سره یوسي دلته پرې نه دی نو موسی علیه السلام داغه زین او معلوم چې زین او معلوم نو وچانه تاسو کې دلته څوک به یو خینو یو بډای ته معلومو هغه بډای ماته د قبر ځای معلوم دی چې یوسف علیه السلام په کوم ځای کې دفن دغه ماته معلوم ده خو زما شرطونه دي یو شرط مې دا دی ته پیغمبر موسی نو ته به ضمانت مال راکې دا ګارانټي به راکې چې ما به ځان سره جنت ته بوزي دا زما ضمانت شرط دی کته دا ګارانټي راکول چې زما سره جنت ته زمزه ته زیاده رخم چې د یوسف علیه السلام خبر بده ځای کې دی دا څه قصه نه ده خوب ده حدیث دی نو موسی علیہ السلام په دې خبره کې سحران شو چپ شو ځکه د جنت ذمہواری کول دا د انبیو طاقت کې نه ده د ملائکو په طاقت کې نه ده دا دنیا کې د بزرګانو په طاقت کې چې پلانې د جنت ته ولېږي هغه د اور ته ولېږي دا خو وس دا نه اهل مفتیان پیدا شوی دي او دا زما په شان دا چمړي پیدا شوی دي چې پتوی لګي چې پلانې اور ته لړ کته دا د سکول لجرتا ستا پبلک سکول چې تاسو داخله او څوک وباسي دا ساده بلار سکول نه ده جنت او جهنم چې ته خلکو له پتوی ورګه چې پلانې مرتد دا هغه کافر دا هغه لړ اور ته د سینره وروړو په دې باب کې احتیاط نو موسی علیه السلام خاموش شو چې دا به سکیږي الله وتوحي وکړه چې جنت ضمانت ولا ورکا دا الله په وحي باندې موسی علیه السلام د جنت ضمانت هغه بډای لا ورکړه چې او ته زما سره جنت ته ځې او زه راخه و دا ځکه دا وب بهيږي او دا وب چې تاسو وچ کړئ د دې لاندې خبر ده چې وب واړولې بل طرف ته هغه ځکه د یوسف علیه السلام خبر نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دا په وحي باندې نبی سم دا قصه کوله موسی او د یوسف نبی سم باندې ډیره زمانه ده دا په وحي دا قصه بیانوله یو بقشان شکل د یوسف علیه السلام څنګه شکل باندې دفنو ځکه دا اصول د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام جوسه خاور نخوري دا اصول دي نو نبی رسول خپل ملګرو ته تاسو کمزوري ته بوسونه زمانہ کوي د بنی اسرائیل د بډای نم بیکارای د بنی اسرائیل بډای چې و موسی علیه السلام باندې دا شرط لګولو چې ما به ځان سره جنت ته داخلين او الله بزر زاده درخیمه د جنت الفردوس سوال د الله نه کول غټ سوال د الله نه کول په استغفار او په دعا کې د الله نه خدوا غوښتلو جامع کلمات چې په حدیثو کې کم راغلي هغه کلمات بیانول زمارونو